د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی تېره چهارشنبه د کډوالو وزارت په مسجد کې د یوه ځانمرګي برید په پایله کې په شهادت ورسېد. ښاغلی حقانی د کورنیو چارو وزارت د سرپرست وزیر خلیفه سراج الدین حقانی تره دی. خلیل الرحمن حقانی په 1996 کال کې د پکتیا ولایت په ګرد سیړۍ ولسوالۍ په کنډو کلي کې زیږېدلی دی. د اسلامي امارت د کابینې له اعلان رئیس د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر په توګه وګمارل شو او تر شهادت پورې په همدې مقام پاتې شو. خلیل الرحمن حقانی د 20 پېړۍ اتیایمه لسیزه کې هغه وخت چې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه افغانستان کې و د روسانو په ضد جګړه کې برخه واخیسته. د طالبان د حکومت د لومړۍ واکمنۍ پر مهال له خپل مشر ورور جلال الدین حقانی سره یو ځای د کابل په وزیر اکبر خان کې اوسېده. خلیل الرحمن حقانی په 2021 کال اګست کې له هغو کسانو و چې په غونډه کې ډېر راڅرګندېده او د طالبان له نوي حکومت سره یې د بیلو څېرو د یو ځای کېدو اعلانونه کول. شاوخوا یوه میاشت وروسته د اسلامي امارت په سرپرسته کابینه کې د کډوالو او بیا راستنېدونکو وزیر شو او تر پایه پر همدې دندې پاتې شو. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی د شهادت په تړاو بېلابېلو چارواکو، سیاسیونو، لیکوالانو د غمرازۍ پیغامونه شریک کړي دي. په ورته مهال بېلابېلو هیوادونو هم د شهید خلیل الرحمن حقانی د شهادت په تړاو خپل تسلیت وړاندې کړی دی. د خلیل الرحمن حقانی د فاتحې مراسم د پکتیا ولایت په ګرد سیړۍ کې اخیستل کیږي چې د هیواد سیاسیون، چارواکي او قومي مشران او د بېلابېلو سیمو اوسیدونکي یادې سیمې ته ځي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر خلیفه سراج الدین حقانی د خپل د تره د شهادت په مراسمو کې ویل چې له هر چا زیات د جګړې او مقابلې په لارو چارو پوهیږي، خو د شخصي انتقام او عقدې غچ سوچ یې نه دی کړی. موږ تر هر چا ډیر د جګړې او مقابلې په لارو چارو پوهیږو، خو الحمدلله هیڅکله مو د شخصي انتقام او عقدې غچ نه دی کړی. یوازې د الله رضا مو هدف دی. موږ تر هر چا د جګړې او مقابلې په لارو چارو ښه پوهیږو، خو الحمدلله هیڅکله مو د شخصي انتقام او عقدې غچ سوچ نه دی کړی. یوازې د الله جل جلاله رضا مو هدف دی. زه دا وایم چې الله جل جلاله چې دا عزیز انتقام دی. موږ په شخصي عقده، شخصي دښمني او خدای مې د وساتي د مرګ چل، د جنگ چل، د مقابلې چل د خلک د موږ نه زده کړي. موږ چې شخصي فکر نه لرو چې د چا لپاره مبارزه کړې ده، قرباني مې کړې. عظیم رب چې کوم دی، هغه عظیم رب چې دی عزیز انتقام دی. الله جل جلاله انتقام واخلي. د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال او د آبادۍ سالار ملا برادر اخوند د شهید خلیل الرحمن حقانی روح ته د دعا او فاتحې په پار ګرد سیړۍ ته تللی او شهید حقانی یو پیاوړی مجاهد او د ولس خدمتګار وباله. شهید حقانی یو پیاوړی مجاهد او د ولس رښتینی خدمتګار او د شهادت د افغانستان د اسلامي امارت لپاره ستره ځای وبلل، خو د سربیره الهي مسیر کې د شهادت سعادت هم ستره نیکمرغي یاده کړه. الله سره راضي چې موږ خپل د مشرانو په مابین کې محبت مینه هر څه ونسته. مه د چا په خبرو غوږ نیسئ، مه سوچ خرابوئ. دا نظام دی الله پاک قائم و دایم ولري او خدای پاک چې موږ تاسو ټولو ته توفیق راکړي چې ښه طرح د دې نظام نورم پرمختګ او پر بهبود باندې کار وکړو او متوجه سو. په ورته وخت کې د خلیل الرحمن د فاتحې مراسمو ته انجینر ګلبدین حکمتیار هم ورغلی او د شهید روح ته دعا او خلیفه صاحب ته تعزیت وړاندې کړ. پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم خلیل الرحمن حقانی د افغانستان د یوې درنې جهادي کورنۍ غړی و چې د پخواني شوروي اتحاد یرغل خلاف جهاد کې مهم نقش درلود او شوی برید یې غندلی دی. الحاج خلیل الرحمن حقانی د افغانستان د یوې درنې جهادي کورنۍ غړی و چې د پخواني شوروي اتحاد یرغل خلاف جهاد کې مهم نقش درلود. په ده باندې ترسره شوی برید په کلکو ټکو غندم. د ده محترمې کورنۍ او د نورو شهیدانو کورنۍ ته د دې غمجنې پیښې په تړاو د زړه صبر غواړم او د پیښ ټپیانو ته د لوی خدای جل جلاله له درباره د شفا استدعا کوم.
د دې ترڅنګ د مشرانو جرګې پخوانی مشر فضل هادي مسلمیار د افغانستان د اسلامي امارت د مهاجرینو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست وزیر الحاج خلیل الرحمن حقانی په شهادت خواشیني ښودلې او کورنۍ ته د تسلیت غوښتنه کړې. زه دغه وحشیانه برید په سختو ټکو غندم. د شهید حقانی او د یاد برید پر مهال د یو شمېر نورو شهیدانو ویرژلیو کورنۍ ته د تسلیت او ډاډګیرنې مراتب وړاندې کوم او خواخوږو ته یې جمیل صبر غواړم. زه دغه وحشیانه برید په سختو ټکو غندم. د شهید حقانی او د یاد برید پر مهال د یو شمېر نورو شهیدانو ویرژلیو کورنۍ ته د تسلیت او ډاډګیرنې مراتب وړاندې کوم او خواخوږو ته یې جمیل صبر غواړم. شهید خلیل الرحمن حقانی یو خیرخوا او د جرګو مرکو سړی و. د یو متدینې او جهادي کورنۍ سره تړاو درلود. له پرون راهیسې د افغانستان اسلامي امارت ګڼو مشرانو سربیره د هیواد له ګوټ ګوټ او بیلابیلو اقوامو او اقشارو څخه زرګونو کسانو د شهید حقانی د فاتحې مراسم لپاره د پکتیا ګردې څېړۍ ته تللي او لا هم دا لړۍ دوام لري.